د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال د اقتصادي او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې ده. ښاغلي ملا عبدالغني برادر د ننګرهار ولایت په مقام کې جوړې شوې غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان د پرمختګ او صنعتي کېدو په موخه د دوی ټوله هڅه ده ترڅو په کور دننه د خپلې اړتیا وړ برېښنا تولید شي چې په دې سره به د هیواد اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي. ښاغلي برادر زیاته کړې چې د سوداګرۍ او ترانزیت کچې د زیاتېدو په موخه به د کابل جلال آباد لویې لارې د دوهم سړک جوړېدو پروژه په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسي. زه چې نن دې ځای ته راغلی او ستاسو سره خبره کوم په یو امید یم انشاءالله تاسو ته په دې باندې اطمینان درکوم، ځکه دا اهمه خبره ده چې کوم موږ تاسې عمومي سړک دی چې تر کابله پورې روان دی، په دې موږ خبرېږو چې روزمره په دې کې ټکرونه کېږي، په دې کې د انسانانو ژوند اخیستل کېږي. نو اهمه خبره دا ده چې موږ باید د بدیلې لارې په فکر کې شو. نو ستاسو چې کومه خبره وکړل د پوهه جامع وزیر صاحب محترم بل وخت هم دا بدیله لاره کتلې ده، نو اوس مو مقصد دی دغه ته راوستلی دی چې په دې باندې دی بیا نظر ثاني وکړي او دا موږ تر مشرتابه پورې خامخا رسوو دا خبره، ځکه دا یو اهمه موضوع ده او داسې یو کوچنی کار نه دی چې د ده په وس یا زما په وس. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به تاسې د دغه لارې څخه انشاءالله برخمن شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي چې اسلامي امارت د خپلو اړوندو ارګانونو او ملي سوداګرو سره په ښې همغږۍ هېواد ته د راستانه شوو کډوالو ستونزو ته په وخت او ښه ډول رسېدنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت داسې یو طرحه جوړه کړه چې ټوله نظام په دې کې دخیل و، چې کمیټې ورته جوړې کړلې، تجارو، صنعتګارو، هر چا خپل وس و توان وکړي سره د افغانستان د اسلامي امارت هغه چې د خپل هستي او نیستي هم د دې سره شریکه کړې ده. خو هغه مهاجر چې راغلي دي هغه الحمدلله ښه په عزت ښه په ابرو باندې که د کوم ولایت و هغه ولایت ته انتقال شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت به په تدریج سره د امکاناتو برابرېدو په صورت کې د دوی ستونزو او غوښتنو ته ښه رسېدنه وکړي.